د سوداګرۍ د پراختیا او ښاریانو ته د غوره مالي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د مزار هوټل په ملي سوداګریز مرکز کې د صرافۍ او مالي خدمتونو برخه پرانیستل شوه. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو تن مسؤل د دې مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې دغه اقدام د خلکو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د راکمولو په برخه کې اغیزمن ګام دی او زیاته کړه چې دا کار کولی شي ښاریانو ته د مالي خدمتونو په برخه کې مهم رول ولوبوي. اولین بار است که خدمات پولی در میار و در سهولت‌ها داخل میشن. فعلا فعالیت که شروع کرده 40 چند دانه صراف هستند. عنقریب انشالله کلشان انتقال میشن در پروژه ملی مزار هتل. امر که سهولت بزرگ برای شرکت‌های خدمات پولی، تاجران و تمام مراجعین گرامی فراهم خواهد ساخت. ورته مهال یو شمیر صرافانو هم د دې اقدام هرکلی وکړ او د په مزار شریف ښار کې د پیسو د راکړې ورکړې د اسانتیا او د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مهمه تګلاره وبلله. د دوی په باور دغه مرکز به د مسلکي خدمتونو په وړاندې کولو سره د خلکو باور جذب او د سیمې د اقتصادي فعالیتونو د لا پراختیا زمینه به برابر کړي. به خاطر که سهولت مردم که مارکت ما داریم، گرچه مارکت صرافی الحمدلله است، چون نفوس مردم زیاد شده الحمدلله، مردم میخواد جای سهولت‌تر، جای خوبتر و برای از لحاظ امنیت و از لحاظ فشردتر یک ذره آرامتر مردم رفته کارش انجام بدن. به خاطر رونق تجارت و پیشرفت میباشه و امروز ما خوشبختانه افتتاح کردیم و تشکر میکنیم از تمام دوستانی که اینجا آمدن. یک جان سپاس. یاد دی وی چې په مزار هوټل سوداګریز مرکز کې په بیلابیلو برخو کې د خلکو د خدمت لپاره ګڼ شمیر صنفونه په اساسي او معیاري ډول فعالیت کوي او دا مرکز په ټولو امکاناتو او عصري تجهیزاتو سمبال دی.